سلامونه، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ، صحت مو ښه وي. زه د میریلینډ ایالت په هیټسویل ښار کې یم. دلته نن راغلی یم تاسو یو جومات ته بیایم. دا مسجد د افغانانو دی او د دې ډیره جالبه خبره دا ده چې دا اول یو چرچ و، اوس پرې دلته په بورډ کې لګېدلی دی. ګورئ، دا یو کلیسا وه، یو چرچ و، خو دا اوس یو مسجد جوړ شوی دی او دې مسجد ته به ځو. روژه رانږدې ده او دلته به تراویح هم کیږي، خلک تیاریانې هم کوي. نو زه به نن تاسو څو ځایه بوځم او دلته به د افغانانو ټولنې په اړوند تاسو سره معلومات شریکوم. دا مسجد ډېر یو ښه شخصیت فدا غازي صاحب جوړ کړی دی. ښه، سلامونه غازي صاحب، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ او دلته نصرت صاحب هم ولاړ دی. دا هغه شخصیتونه دي چې دلته په میریلینډ کې دوی افغان ټولنې دپاره ډېر کار کوي، که هغه اوس ادبي څانګې کې وي، که هغه هنري څانګې کې وي. دلته یو کلتوري سنټر یا مرکز یې هم جوړ کړی دی چې هلته افغانان کولی شي خپل لمانځغونډې وکړي. او د دې تر څنګ څنګه چې تاسو مې وویله، دا یو مسجد دی چې اول دا چرچ و او دوی دا یو مسجد ته اړولی دی. اوس دلته مسلمانان راځي، افغانان راځي، د خپلو بچیانو سره لمونځ کوي او خپل مذهبي مراسم دلته لمانځي. غازي صاحب، بیا هم ستړي مه شئ. او که د دې مسجد په اړه موږ ته لږ ووایو، نوم خو یې المدینه مسجد دی. البته د دې ابتدایي نوم چې رجسټر شوی نه و، المدینه ایښودل شوی و. او د دې رجسټر شوی نوم چې کوم ده فلحال MMA میریلینډ مسلم اسوسییشن په نوم باندې دی. الحمدلله دغه یو چرچ و تقریبا یو نیم کال مخکې، او اوس موږ 5 وخته دلته لمونځ پکې کوو. اوس مسجد دی، د جمعې لمونځ پکې کېږي. مختلفې برنامې لرو، سنډه یو پروګرام لرو چې خپله ځوانان راټولېږو، په مختلفو برنامو باندې کار کوو، د نوي نسل لپاره کار کوو. داسې پلان کې دي چې موږ د خپلو افغانانو ماشومانو لپاره د پښتو دري کلاسونه ولرو، سنډه سکول هم ولرو، مختلفې برنامې لرو انشاءالله دلته. نو ورشو، دننه به لاړ شو غازي صاحب، او دغه ښکلی مسجد او ښکلی ځای به په ګډه سره وګورو انشاءالله.